په کابل انټرنیشنل ایرپورټ کې د امریکایانو لخوا د افغانو ښځو څنګه بې عزتي روانه ده او ولې افغانانو خپل ځانونه وشرمول. دوستانو پښتون ټایم یوټیوب چینل کې مو یو ځل بیا له یو افسوسناک خبر سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. امریکا او نور اروپایي هیوادونه بار بار افغان وګړو ته سپارښتنه کوي چې ایرپورټ ته دې نه ورځي، ځکه چې هلته زیات رش جوړ دی او ګڼه ګوڼه ده چې د دغه ګڼه ګوڼې له وجې ځینې بې عزته، ځینې ژوبل او ځینې حتی ووژل شول. د دې ترڅنګ د امریکا پوځ وایي چې یوه افغانه میرمن CE-10 پوځي الوتکه کې له منځني ختیځ څخه د المان هوایي اډې ته په لاره وه چې ماشوم یې وزېږول. دغه اډه د افغانانو د انتقال په بهیر کې د ټرانزیټ نقطې په توګه کارول کیږي. د دې پوځ هوایي تعرقاتو قومندان په ټویټر لیکلی دی چې دغه افغانې میرمن ته د شنبې په ورځ د جریان په دوران کې ستونزه پیدا شوه. په ټویټ کې ویل شوي دي چې د پرواز قومندان د مور د ثبات او د هغې د ژوند د ژغورنې تصمیم ونیول چې د دې الوتکې ارتفاع کمه کړي تر څو په الوتکه کې د هوا فشار ډیر شوی وي. د رمشتاین په هوایي اډه کې تر ناستې وروسته د امریکا پوځ طبي کارکوونکو دغه مور له الوتکې څخه په یوه تذکره کې راکوزه کړې ده. په ټویټ کې ویل شوي چې مور او د هغې لور نږدې روغتون ته انتقال شوي دي او د دواړو روغتیایي حالات ښه دی. نو ګورئ ورونو، بیا هم زموږ سپارښتنه تاسو ته دا ده چې د اروپا د تګ لپاره مخ خپلې میندې بې عزته کوئ، مخ خپلې خویندې او مخ خپلې ښځې. ځینې خلک د دې لپاره چې اروپا ته ولاړ شي له دې هر څه څخه تېرېږي او وایي چې هیڅ خبره نشته. دوستانو خو د نن ورځې دغه تصویرونه به تاسو ارومرو لیدلی وي چې ځینې افغان میرمنې په څومره بې عزتۍ سره د امریکایانو په غېږ کې نیول شوي او ډېرې بې عزته شوي دي. دوستانو دا وی یو تریخ حقیقت او د افسوس نه ډک راپور. د ویډیو او د دې راپور په اړه که څه ویل لرئ له موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.